حکومت دې د نادرا د کانټریکټ ملازمینو مسلې حل کړي. د پیښور پریس کلب مخې ته د ژوند تر اخیري سلګۍ د ولږې هړتال. د هړتال له لګېدلي کیمپ 8مه ورځ جاري. د نادرا ټول لرې کړی شوي ملازمین دې زر تر زره بحال کړي شي. سلیم شیرپاو. د نادرا قوانین دې د آئین د اصل روح تر مخه د نادرا په ملازمینو نافذ کړي شي. د آل پاکستان نادرا امپلایز د مرکزی صدر د بحالۍ د تحریک د نورو مشرانو او غړو د متعلقه حکومتي واکدارانو نه کلکه غوښتنه. تفصیلات: د آل پاکستان نادرا امپلایز مرکزی صدر سلیم شیرپاو د حکومت د واکمنانو نه غوښتنه کړې ده چې زموږ په حال د رحم وکړي شي او د نادرا قوانین دې د آئین د اصل روح مطابق په ملازمینو نافذ کړي شي. د نادرا امپلایز مرکزی صدر دغه غوښتنه د پیښور پریس کلب مخې ته د 8 ورځو راسې لګولي شوي هړتالي کیمپ کې میډیا سره خبرو اترو کې کړې ده. په کیمپ کې موجود د نادرا د یو ملازم وینا وه چې د کال 2012 خوشانه 12,000 ملازمین په کانټریکټ، شارټ ټرم او ډیلی ویجز بنیادونو باندې کار کوي، خو نادرا یې د ریګولر کولو نه ډډه کوي. د آل پاکستان نادرا امپلایز د مرکزی صدر سلیم شیرپاو د بحالۍ د تحریک د نورو مشرانو او غړو د متعلقه حکومتي واکدارانو نه کلکه غوښتنه ده چې د نادرا په ټول پاکستان کې 12,000 کانټریکټ ملازمین د زر تر زره مستقل کړي شي او لرې کړي شوي ملازمین دې سمدستي بحال کړي شي. سلیم شیرپاو زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا په 1540 ویستل شوو ملازمینو کې متعلقه خصوصي کمیټه د 92 ملازمینو د بحالۍ منظوري ورکړې ده، خو تر اوسه پورې په دغه منظورۍ عمل درآمد نه دی شوی، کومه چې د افسوس خبره ده. سلیم شیرپاو وویل چې د ټولو ملازمینو ستونزې او مشکلات حل کول د حکومت ذمہواری ده. په هنګر سټرایک ته د مرګ باندې ناست یو او ځان بس د مرګ ته نه ورسېدلې، خو بس برنږدې یو او زمونږ په دې خپل ملک کې د اواز د اورېدو څوک نشته چې راشي او زمونږ اواز واوري، زمونږ مطالبات مونږ نه تپوس وکړي یا مونږ مطمئن کړي. نو زه بیا یو دا ویل غواړم چې زمونږ کوم مطالبات دي هغه د قادر خان مندوخیل کمیټې چې کوم زمونږ د نادرا امپلایز افیکټډ امپلایز باره کې کوم سفارشات پیش کړي دي چې دا بحال کې او کوم 12,000 کانټریکټ ملازمینو دا ریګولر کولو اعلان چې کړی دی او د منظوري ورکړې ده، نو د هغې دپاره موږ رو 18 ورځ چې او 20 ورځ چې موږ به ناست یو، تر څو پورې به ناست یو، د هغې به ناست یو چې څو پورې زموږ مطالبات منظور شوي نه او موږ مطمئن شوي نه یو. که نه نو موږ به دلته تر د هغې ناست یو چې یا به مرو یا به مطالبات حق به ګټو او که نه نو زموږ به د دې ځای نه جنازې اوچتېږي.